سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزه نن په مسکو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. د دولتي مسؤلینو په وینا په دې مراسمو کې د افغان دولت په استازولۍ په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند او د سولې عالي شورا مشر ګډون کوي. له بل لوري د مخکني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو پلاوی او همداراز د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو بل 14 کسیز پلاوی هم په دې مراسمو کې ګډون کوي. له دې سره سم طالبانو ویلي چې سبا به په مسکو کې یو بله بین الافغاني ناسته هم ترسره شي. دغې ډلې په یو خبرپاڼه کې ویلي د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله به سبا د هیواد له یو شمېر سیاسي څېرو سره د هیواد د راتلونکي په اړه بحث او خبرې وکړي. د خبرپاڼې له مخې دغه پلاوی چې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په اړه جوړو شویو مراسمو کې د ګډون په موخه تېره ورځ مسکو ته تللی د روسیې له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره به هم لیده کاته وکړي. د غزني د یک ولسوالۍ له 2 کلونو وروسته یو ځل بیا د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. دغه ولسوالۍ چې نږدې 2 کاله مخکې د طالبانو لوري نیول شوې وه، تېره ورځ د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې بیرته ونیول شوه او د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د افغان حکومت بیرغ وځړول شو. د ملي دفاع وزارت مسؤلین همداراز په ټینګار سره وایي افغان ځواکونه به ډېر ژر نورې له لاسه تللې سیمې هم ونیسي او د طالبانو له شتونه به یې پاکې کړي. از 3 استقامت بالای ولسوالی دیگ حملات خود را شروع کردیم. در نتیجه ساعت 11 بجه ما ولسوالی دیگ و بازار و حومه‌های 4 اطراف ولسوالی را از تصرف دشمنای مردم افغانستان پاکسازی کردیم. په کابل ښار کې له وروستیو ترهګریزو پیښو وروسته تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه یوه امنیتي ناسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوه. ولسمشر غني په دې ناسته کې وویل د ترور، انسان تښتونکو او جرمي شبکو له څارل او نیول باید د کابل د امنیتي بنسټونو په لومړیتوب کې وي. ښاغلي غني همداراز د کابل امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې غیر قانوني وسلوالې ډلې او د امنیت اخلال کوونکي دې ډېر ژر ونیسي او د نیکمرغه کوچني اختر په درشل کې د کابل ښاریانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړي. د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې څه باندې 1000 کیلوګرامه چاودونکي توکي کشف او شنډ کړای شول. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي وایي دغه مواد چې RDXHMS نومیږي او د پراخې ویجاړۍ ظرفیت لري، تېره ورځ یا د حوزې اړوند سیمه کې له یوه سرایه ترلاسه او تر هغې وروسته له منځه وړل شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو موادو په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي او دمګړۍ ترې پوښتنې روانې دي. او د طالبانو یو 15 کسیزه ډله په لغمان کې د سولې بهیر سره یو ځای شوه. دغه ډله چې تر دې مخکې د بادپخ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په دولت ضد کړنو بوخته وه، بالاخره تېره ورځ یې له جنګ جګړو لاس واخیست او له خپلو وسلو سره یو ځای د سولې بهیر سره یو ځای شوه. د لغمان د ځایي مسؤلینو په وینا له یادو کسانو سره یوه اندازه نغدي مرستې هم شوي او په راتلونکي کې به د هستوګنې د یوې نمرې قانوني سند هم ورکړل شي. موږ په بادپخ ولسوالۍ کې په شهرا کې دا فعالیت کوو او د ورور وژنې وې، دا ټول افغان وژنې وې، ټول د ملت خوارېده، ټول خپل ملت خوارېده. نو موږ ته بس مشرانو بس امر وکړو موږ به لاړو خپل هغه به اجرا کوو. نو موږ په دې پوه شو چې دا ټول شخصي دغه نظرونه دي او ټول شخصیت موضوعګانې دي. په هغې موږ دا ازمنه وکړه چې موږ به د لغمان ولایت د سولې دفتر ته ځان هغه کړو. زمونږ انتخاب جنګ نه ده، زمونږ انتخاب له طالب ورونو سره بیا هم سوله ده، بیا هم سوله ده او بیا هم زمونږ انتخاب سوله ده. موږ دوی ته وایو چې ورونو راسئ په خپل وطن کې ولې د دې وژنو نه څه جوړېږي. دا 40 کاله 50 کاله وسو، بالاخره به سوله تحقق مومي. زه مطمئن یم اوربند به هم راځي، سوله به هم راځي او دا د جګړې فضا به ایسته کېږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.